غزل ده چې جګړه ماشومه ده په چیغو چیغو ژاړې راځي. جګړه ماشومه ده په چیغو چیغو ژاړې راځي، د بلا لور ده اوس یې نوي نوي داړې راځي. سلام درنو لیدونکو، زه سمیع الله غفران یم او تاسو ځانګړې ادبي مرکه ګورئ. په دغه مرکه کې موږ د ادب د ډګر وتلي او منل سوي شاعران، لیکوالان او ادبپاله ملګري در پېژنو. په لړ کې نن یو ځوان، تنکی ځوان خو ډېر لوړ فکر لرونکی او نوښتګر شاعر ښاغلی باسط ثاقب صاحب میلمه دی. ښاغلی باسط ثاقب صاحب د نوښتګرو شاعرانو په لیکو کې راځي. نورې خبرې به د ښاغلي ثاقب صاحب سره کوو. راځو مخامخ ورځو ښاغلي ثاقب صاحب ته. ثاقب صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنل او ستړي مه سي درته وایو. غفران صاحب، زه هم په لومړي قدم کې لومړی تا ته او بیا د دغه ځانګړو ادبي مرکو ټولو مینوالو او ټولو کتونکو ته په پښتنه اسلامي تنکۍ او ځوانه مینه زموږ دغه ګران، هغه اولین، هغه آخرین، هغه غمخوار شفاعت کوونکي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه مینه ناکه او معتبره توپه وړاندې کوم چې هغه هم د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او غفران صاحب، ستا هم درست جهان منندوی یم چې په دغه د ځانګړو ادبي مرکو په لړ کې مو ماته ځای راکړئ او د یو شاعر په سترګه مو راته وکړئ. ثاقب صاحب، تاسو له رنګه ډېر تنکی ښکارېږئ او شاعري مو لوړه ده. عمر مو څو دی؟ دا زموږ ستاسو پښتنۍ ټولنه ده، اکثره پلرونه د اولادو د زیږېدو نیټه نه لیکي، نو په دغه وجه باندې ماته هم داسې خاص بلکل هغه دقیقه نیټه نه ده معلومه. څومره چې خبر یم د 20 څخه تر 22 کلونو پورې په دغه مقام کې یم. او تاسو لومړی په شاعري کله لاس پورې کړ؟ ادب ته کله راغلی یاست؟ تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په لومړي کې که څه ما شعر لیکئ، صرف فقط یو څو کرښې به مو د کاغذ پر مخ ولیکې او سخت به ورته خوشحاله وم شعر دی. خو کرار د ملګرو هڅونه و، تشویق و، دغه ځای ته راورسېدم چې نن زیات ګڼ شمېر ملګري زما شاعري خوښوي او تر دوی پورې رسېدلی یم. ثاقب صاحب، ستاسو عمر کم دی، شاعري مو لوړه ده، ستاسو شاعري د نوښت او له فکر له لحاظه ډېره پیاوړې بلل کېږي. ولې لامل یې څه دی؟ د ښو شاعرانو سره ناسته پاسته لرئ که ژوره مطالعه کوئ؟ نه، باور وکړه غفران صاحب، نه دومره مطالعه لرم او نه داسې د خاص خلکو سره کښېنم. ځینې دغه زموږ د سیمې خلک چې دي، کوم شاعران چې دي، زیاته مینه راکوي، زیات یې تشویق کړی یم او یو څه زه هم یم کوشش کوم چې ښه شعر ولیکم او مطالعه لږ کوم. او شاعر څنګه کولی شي چې ښه شعر ولیکي؟ تاسو خپله د ښه شعر خاوند یاست. یو شاعر څنګه کولی شي چې دی ښه پر معیارونو برابر نوښتګر شعر ولیکي؟ ولا دا په شاعر کې خپله یو کمال دی، قدرتي دی، خدایي دی چې څوک یې ولري هغه بیا کولی شي که څه مطالعه وکړي که نه وکړي. مطالعه زما په ان، ځکه هغه د وړوکي دماغ یو وړوکی خیال زما په ان خاص د شاعري سره دومره تړاو نه لري. له الهي شاعري سره، له هغه شاعري څخه چې څښتن یو چاته په ډالۍ کې ورکوي ورکړی وي، هغه بیا ښه شعر، هغه شاعر هر وخت ښه شعر لیکلی شي. مننه. ثاقب صاحب، زده کړې مو کړې دي؟ زده کړې ولا نه دي مې کړي. ولې؟ لامل یې څه و د زده کړو د نه کولو؟ لامل یې داسې و چې زموږ ستاسو پښتني ټولنه ده، بیا مې هم یادونه وکړه، تر اوسه مو په مکتب په دروازه بیخي پښه نه ده ورکړې. نو دلته په پاکستان کې که څه هم خو پښتو چاته نه ښایي او بیا خاص زموږ دغه قبایلي سیمه چې کومه ده د اردو داسې ځینې تقریبا تر 5 ټولګي پورې مو ویلې ده، تر 5م ټولګي پورې، او په د کرښې هغه غاړې ته افغانستان کې
2.5 کاله مو د انګلیسي سینټر ویلی. درنو لیدونکو دم ګړی زموږ سره د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالباسط ثاقب صاحب میلمه دی. ثاقب صاحب د سیمې په کچه د ښو شاعرانو په لیکو کې راځي. ثاقب صاحب څه خواږه را سره شریکوئ؟ حتما ستاسو شاعري لوړه ده، نو لیدونکي انتظار باسي چې ستاسو له خولې څخه ستاسو خپل شعر واوري. حتما ستاسو مینه ده، ستاسو پیرزوینه ده. ستا په لیدو سره مې ونیول پر هر پوستکي. ډېر ښه. ستا په لیدو سره مې ونیول پر هر پوستکي، جانانه مه ځه ټولومه د بشر پوستکي. او سپېره ژوندون و، تنهایي وه، هېڅ چا نه پېژندم. په خړ څادر پورې مې ونښتل د سر پوستکي. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. او اوس درته لاس در کوم یاره غاړه نه در کوم. اوس درته لاس در کوم یاره غاړه نه در کوم. د سترګو اوښکو مې خراب کړل د جګر پوستکي. او پر هر قدم به مې د پښو تڼاکه ماته سوله. پر خپلو پلونو به مې راغلل د نظر پوستکي، تر نظر پوستکي. او توره تیاره وه، ما د یار د لاس ځلان څراغان. ګوپران صاحب ډېر ښه. توره تیاره وه، ما د یار د لاس ځلان څراغان. باسطه داسې مې ساتل لکه د لمر پوستکي. باسطه داسې مې ساتل لکه د لمر پوستکي. ډېر په زړه پیوند. ثاقب صاحب په کورنۍ کې مو بل کوم څوک د شعر و شاعري یا لیکوالۍ سره اړیکه لري؟ یعنې کوم بل ادیب په کورنۍ کې لري؟ نه، زموږ دغه کومه سیمه چې ده بیخي د شاعر او د سندرغاړي فرق تر ډېره حده ډېر خلک نشي کولی، ځکه یو سندرغاړي ته د شاعر په سترګه ګوري. نو په دغه خاطر باندې زما په کورنۍ کې هیڅ کوم داسې وګړی نشته چې شعر لیکي. او تاسو خپله زده کړې نه دي کړې، د پښتو لیک لوست مو څنګه زده کړه او کتابونه مو څنګه ولوستل؟ خپل شعر څنګه لیکئ؟ ځکه تاسو وویل چې زده کړې مې نه دي کړې، په ژوند کې مې د ښوونځي و مخې ته یو قدم هم نه دی ایښی. نه، زده کړې خو مې رښتیا هم نه دي کړې. بس د کلي په ملا باندې مو یو دیني کتاب د تعلیم اسلام په نوم باندې په پښتو ژبه ویلی دی. بس پښتو مې له هغه زده کړه. بیا چې تر کرښې دې غاړې ته راواوښتم، دغه د سوچه پښتو یا هم صفا پښتو لفظونه و تورې مې په خیال او ذهن کې کښېنستل. نو دغه هغه وجه وله بیا ځینې مطالعه او بیا د وړکتوب مینه د شاعرۍ سره د چا ښه شعر به خوند راکاوه، کله کله به مې سندرې هم اورېدې. نو چې د شاعر نوم به پکې واخیستل سو، ما ته به ښه خوند راکړی. دا ټول چې سره رایوځای کړې. یعنې تاسو لیکدود یا د پښتو کره لیکلې بڼه خپله زده کړې ده، د پښتو یګانو له دې سره خپله ولد سوي یاست، خپله مو زیار ایستلی دی؟ کوم ښوونکي په دغه برخه کې نه درلودی؟ نه، د پښتو د لیکدود یا هم لیکنې کوم ښوونکی نه لرم. ثاقب صاحب یو ځل بیا څه درڅخه اورو، لیدونکي حتما ستاسو شعر ته منتظر دي او تږي دي. غزل ده چې ده راته وکتل ما هم هغه مهال څیرې کړی. ده راته وکتل ما هم هغه مهال څیرې کړی، د یار په مخ کې مې ګریوان څه په کمال څیرې کړی. ډېر ښه. او ما ستا یادونه را برسېره کړل د زړه په ګوتو، په نیمه شپه کې مې په چغو خیال څیرې کړی. ډېر ښه. او د پښتونخوا تر هر وګړي پورې ورسېده. د پښتونخوا تر هر وګړي پورې ورسېده، ما پر ګنډلې شاعري باندې دسمال څیرې کړی. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. او درست کال پردۍ جامې په غاړه په کوټه کې ناست وم. درست کال پردۍ جامې په غاړه په کوټه کې ناست وم، د سترګو اوښکو مې په تا پسې دیوال څیرې کړي. او قسم په خدای چې سر پر ورکړمه عالمه واوره، قسم په خدای چې سر پر ورکړمه عالمه واوره، که رقیبانو د باسط پر لیلا شال څیرې کړي. ډېر په زړه پورې، ډېر ښه ښاغلی ثاقب صاحب. ثاقب صاحب ستاسو شاعري ډېره خوږه، لوړه، حماسي، انقلابي ده، مینوال زیات لري. کوم سندرغاړي په خپل خواږه غږونو کې زمزمه کړې ده که نه؟ نه، تر اوسه پورې نه ده زمزمه کړې. په راتلونکي کې انشاءالله هیله مند یم چې تر دوی
پورې ورسیږي بیا کېدلی شي چې زمزمه یې کړي، ځکه ښه شعر هر څوک انتخاب کوي. زما شاعري تر ډېره حده د کورني محدودیتونو لاندې وه. په لومړیو کې خو بیخي ماته د کور غړو دا اجازه نه راکوله چې زه شاعري وکړم. له هغه وروسته بیا که څه ما په غلا پټه کوله، خو دا اجازه یې نه راکوله او ما دا جرأت نسو کولی چې ښکاره یې کړم. له هغه وروسته مې بیا په اوس کې د فیسبوک له لارې، دغه مجازي نړۍ له لارې دغه ته راسوی یم. او دلته تاسو ډېر مینوال هم پیدا کړي دي. ولا کېدلی شي ځینې ملګري زما شعرونه خوښوي او ډېر مې ستایي، ډېره مینه راکوي. قربان منندوی یم د هر ملګري جلا جلا. او ثاقب صاحب د ټولې شاعري شمېر مو څونه دی؟ څونه شعرونه لرئ تر دمګړی پورې؟ هغه د لومړۍ د چینه کې وشمېرم، ځکه هغه په شمېرلو کې هم نه راځي، په شمار کې هم نه راځي. دا اوسنۍ نوې شاعري چې کومه ده او هغه د غزل حساب پر کېږي، د شعر حساب پر کېږي، اویا اتیا غزلونه لرم. د کتاب بڼه ژر نه ورکوئ؟ یعنې انتظار به له مینوال باسي؟ انتظار به حتما مینوال باسي او بیخي په نږدې وختونو کې زه نه غواړم چې کتاب مو چاپ شي، ځکه ډېر لوړ خلک شته. نه غواړم چې سبا یا په راتلونکي کې د چا تر انتقاد لاندې راسم، ځکه اکثره خلک دي، اکثره شاعران دي له بده مرغه شعر یې تر ډېره حده کمزوری خو شاعري ټولګې لري. نو زه غواړم چې ښه شعر او پل هغه تر یو حد رسېدلی وي، بیا چاپ شي، مینوال به هم خوند ځینې واخلي، ادب ته به هم یو څه شي او زما لپاره به هم یو څه. او باسط صاحب موږ غواړو چې په مرکه کې له تا څخه شعرونه زیات واورو، ځکه ستاسو د شاعري مینوال زیات دی. نو یو ځل بیا کومه غزله یا کوم نظم یا کوم بل څه نوی غزل دی، یو لږ مطلع یو څه لږ شوخه هم ده. وایي راته د سپینې خولې خیرات راکوي کور یې ودان، راته د سپینې خولې خیرات راکوي کور یې ودان، تر هر ملنګ و ماته زیات راکوي کور یې ودان. ډېر ښه. او هغه ویل پر زکندن به دې ضرور حاضر یم، هغه ویل پر زکندن به دې ضرور حاضر یم، مرګی موقع د ملاقات راکوي کور یې ودان. ډېر ښه. او دښمن په توره مسکۍ خوله وایي چې دا افغانان، دښمن په توره مسکۍ خوله وایي چې دا افغانان، هم راته کوټه او هم سوات راکوي کور یې ودان. کور یې ودان. او هغه د زهر سوداګر څه کافر زهر راوړل، هغه د زهر سوداګر څه کافر زهر راوړل، د زندګۍ څخه نجات راکوي کور یې ودان. او باسطه هر ګړی د پاک الله شکرونه باسم، د غزلونو کرامات راکوي کور یې ودان. ډېر ښه. ډېر په زړه پورې او له خونده ډکه غزل وه ښاغلی ثاقب صاحب. د مرکې په وروستیو شېبو کې یو، تاسو خپله هم یو تنکی ځوان یاست، خپله هم د نورو خلکو پیغامونو ته اړتیا لرئ، خو بیا هم تاسو ولس ته، ځوانانو ته، هیوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ پیغام مو څه دی؟ رښتیا هم غفران صاحب لکه څنګه چې تا وویل، د نورو خلکو پیغامونو ته زه اړتیا لرم، ځکه چې پیغام زما لخوا دوی ته ورکول به خاص ګټه ونه لري او ښه کار به هم نه وي، خو بیا هم دغه مې یو هیله ده، یو ارمان مو دی چې پوهنه زیاته شي. هر کس غواړم چې پوه شي او چې هر کس پوه شي، هر ځوان پوه شي او انشاءالله له وطن، له هېواده او له ټولنې څخه به مو بدمرغۍ له منځه ولاړې شي. باسط صاحب یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او ځانګړې ادبي مرکې ته حاضر سواست، زموږ د مینوالو پر مخ پر پرده یا پر سکرین راغلاست، هغوی سره مو خپل ادبي خواله وکړه. کور مو آباد، ژوندي اوسئ. قربان اوسم، بلا مو واخلي. درنو لیدونکو، دا و د سیمې په کچه پیژندل شوی شاعر او لیکوال چې له نوښت او له فکري لحاظه یې شاعري ډېره پیاوړې ده، ښاغلی عبدالباسط ثاقب صاحب چې زموږ سره یې په زړه پورې ادبي خواله لرله. د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري، په لړ کې به یې ګڼې ادبي څېرې در وپېژنو. ژوندي اوسئ.